الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. محترم ورونو، چونکې تاسو ته پته چې جامع اسلامیه تقدیم شروع دی، د هغې په باره کې غواړم چې مختصره شان ویډیو برابر کړم او الله دې وکړي چې تاسو راسره پوه شئ. د ټولو ناول ګوره، تاسو چې کله تقدیم کوئ نو په هغه ژبه کې تقدیم یا اپلای وکړئ چې په کومه ژبه باندې تاسو ښه پوهیږئ. اوس فرض کړه دلته ما عربي پرېښې ده، دغه شان یو سړی په انګلیش باندې پوهیږي، بل په اردو باندې، دغه ټولې ژبې پکې شته دی. عام طور مونږ د عربي استعمالو، نو ما پې عربي پرېښې ده. د تقدیم نه مخکې شرایط خو تاسو ټولو ته معلوم دي، که نه زه مختصر ډول سره زه ذکر کوم. اول دا دی چې 12 نه به تاسو فارغې وئ او د 12 سرټیفیکیټ دا به تاسو سره موجود وي، او که د 12 سرټیفیکیټ نه وي تاسو په 11 کې نو هم اپلای کولی شئ. لکه دا به زه تاسو ته هغه ویب سایټ کې دروښیم انشاءالله. نو دغه شان د هغې هغه کشف درجات یا ترانسکریپټ چې ورته وایي DMC، نو هغه به هم تاسو سره موجود وي. پاسپورټ به سره موجود وي، تذکره، شناختي کارت دا به سره موجود وي. اوس خو دا نه غواړي، خو چونکې د دې هغه نمبر چې کوم دی هغه غواړي. او میډیکل فټنس سرټیفیکیټ به سره موجود وي، کریکټر سرټیفیکیټ یا حسن السیره د اخلاقو سرټیفیکیټ به سره موجود وي، برث سرټیفیکیټ یا شهادة المیلاد پیدایش کارت چې ورته ویلی کېږي دا به در سره موجود وي. دغه شان یو تصویر به او دغه شان 2 تذکیې د علماء کرامو نه سفارش خطي چې راغوستل کېږي هغه به تاسو سره موجود وي. دغه شان ستاسو په کاغذاتو باندې 15 کاله نه تیر شوي او فیصدي به چې هر څومره خو کم از کم B ګریډ یا 75 به کم از کم وي. او عمر چې کوم دی د 18 نه تر 25 ترمنځ به وي. دا مختصر ډول سره ما شرایط ذکر کړه. بیا دې کې دا 15 ډاکومنټس چې کوم دي دا ترجمه کول غواړي عربۍ ته، لکه سرټیفیکیټ شو، ورسره DMC شوه، کشف درجات، او دغه شان میډیکل سرټیفیکیټ شو، کریکټر سرټیفیکیټ که چېرته په عربۍ کې نه وي نو دا به عربۍ ته ترجمه کول غواړي. برث سرټیفیکیټ به عربۍ ته ترجمه کول غواړي. او دغه شان پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ که چا راواغسته نو هغه به هم بیا عربۍ ته ترجمه کول غواړي. دغه مختصر ډول شرایط شو. نور سهولیات هر څه خو به انشاءالله تاسو ته پته وي. موږ په دې باندې یو ویډیو هم جوړه کړې وه، هغه هم زموږ د یوټیوب چینل کې شته دی. اوس راځو تقدیم طریقه. نو دلته تاسو ته ما وختي وویله چې په کومه ژبه باندې تاسو ښه پوهیږئ په همغه کې تاسو تقدیم وکړئ انشاءالله، نو اساني به درته پکې وي. اوس دلته زه تسجیل باندې کلیک کوم. دا لینک به انشاءالله تاسو سره زه ډسکرپشن کې پرېږدم او تاسو بیا کولی شئ چې دغه لینک نه ډایرکټ خپل تقدیم وکړئ. دا ویب سایټ کولاو شو. دلته به ایمیل ورکړئ. او دلته زه یو ایمیل ورکوم په کوم باندې زه تقدیم کوم. لکه فرض کړه دا ایمیل دی، دا ما دلته ورکړ، دغه ایمیل لاندې ورکړئ. دې نه وروسته بیا یو نمبر ورکړئ، موبایل نمبر. او دلته زه یو نمبر ورکوم، دا ما د موبایل نمبر ورکړه. لاندې به یو پاسورډ ورکړو، لکه فرض کړه دلته عام طور سره یو پاسورډ ورکوم. دغه پاسورډ به دوباره ورکړئ. دا طریقه مونږ په بله ویډیو کې بیان کړې ده، دا اولنۍ طریقه. دلته به خپل جنس چې کوم دی هغه سلیکټ کړئ چې نارینه او زنانه. دې نه لاندې به راشي، لکه فرض کړه دلته دا ذکر، او دلته به خپل تاریخ پیدایش ورکړي. لکه فرض کړه د دې ملګري تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه زه دلته اوس ورکوم. دا د ملګري تاریخ پیدایش شه. بیا به دې نه وروسته دلته چې تاسو ته دا لیکلي دي رمز التحقق، دا دلته چې په دې تصویر کې تاسو ته څه ښکاري لکه 95001 دا به دلته ورکړي. دا دلته زه ورکوم 95001. صحیح شو. دا چې دې ورکړه، دا معلومات به یې دوباره وګورئ، که چېرته کومه غلطي دې پکې کړي نو چې هغه اصلاح شي.
او د دې ملګري دا ایمیل شو او دغه موبایل نمبر شو، لاندې موږ پاسورډ ورکړی دی، بیا مو دا جنس سلیکټ کړی دی چې مطلب نارینه زنانه، او د هغې نه وروسته بیا دا هر څه ماشاءالله بالکل برابر دي. اوس په دې باندې کلیک کوو انشاء او حساب باندې. صحیح ده. د دې نه وروسته زموږ یو دغه ایمیل ته به یو میسیج ورځي او دغه میسیج به مونږ کنفرم کوو چې د دې طریقه مونږ هغه ویډیو کې ذکر کړی ده. اوس دلته دا ایمیل چې کوم دی ما سره دلته کولاو دی. اوس دې چې کومه چې دې ته میسیج راغلی دی او که نه دی راغلی، بالکل دا دی پروموشن په نوم باندې دلته دی میسیج راغی، دا تاسو ته ښکاري. دغه شان دا ایمیل چې کوم دی کله په پروموشن کې کله په سپیم کې، دلته به دا ایمیل بیا کنفرم کی او دا ایمیل به مکمل ګوري. اکثر ملګري وایي موږ ته ایمیل نه دی راغلی، ایمیل نه راغلی. د هغې طریقه هم تاسو ته زه درښیم چې ایمیل کله رانشي او دغه ته ایمیل ته میسیج رانشي، نو د هغې طریقه څه طریقه ده چې واپس به ته څنګه خپل دغه ایمیل ته میسیج را فارورډ کړې. نو په دې باندې به کلیک وکړي. دا تاسو ته ښکاري دا زموږ دا ایمیل چې کوم دی دا کنفرم شو. صحیح ده. دا اوس مونږ د جامع اسلامیه په ویب سایټ کې اکاونټ جوړ. اوس دلته همغه ایمیل به ورکړي، لاندې چې کوم پاسورډ تا ورکړی هغه به ورکړی. او د هغې نه وروسته به تسجیل الدخول وي. که چېرته څوک وایي چې ما ته ایمیل نه دی راغلی، نو د هغې نه مخکې ته راتلی شي د ګوره یا د نه پاسورډ هیر شوي یا د نه ایمیل درته نه راغلی، نو دا په اعادتو ارسال البرید الکتروني په دې باندې به کلیک وکړي. ګوره دلته به راشي او خپل ایمیل به دلته دوباره ورکړي. دا ایمیل دلته ورکړه، په دې ارسال باندې به کلیک وکړي یا په انګلیش کې سینډ باندې. چې په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو ستاسو ایمیل ته به دغه شان کنفرمیشن میسیج لاړ شي، که چېرته چا هغې ته مخکې نه وي تللی، او که تللی نو بس په همدغې شان دغې طریقې سره بیا هغه کنفرم کولی شي. دا صرف ستاسو د ښودنې دپاره ما دلته دا خبره ذکر. نو دلته زه هغه پاسورډ ورکوم او بیا په دې تسجیل الدخول باندې کلیک کوم. دا ګوره د تقدیم نه مخکې تاسو ته یو څو شیان در ښودلي چې ګوره دا تاسو له پکار دي چې دا وکړئ. او بیا په دې اخره کې دا خبره هم پکې ذکر کړې ده چې ګوره کوم سټار علامه ده او دغه سټار چې دنده په ویب سایټ کې سور سټاري سور شکل سره، نو هغه لازمي ده او هغه به ضرور ډکې او صحیح بیا ډکې. او دا ته وایي چې ګوره هر څه به بالکل په صحیح طریقې سره په خپل ځای کې ږدې اپلوډ کوې به او معلومات به بالکل صحیح ورکړي. او دا پنځمه خبره چې کړې ده، وایي چې کله تاسو سره د 12م شهادتنامه دغه شان سرټیفیکیټ د سره نه او د 11م کشف الدرجات او ډي ام سي د سره یې، په هغې باندې ته اپلای کولی شي. خو دومره ده چې کله ته قبلیږي نو تا سره په هغه وخت کې بیا د 12م سرټیفیکیټ موجود وي. نو دې نه وروسته بیا په تقدیم الطلب باندې کلیک وکړي. دلته به ستا ټول معلومات چې کوم دی هغه ویب سایټ به تا ته کولاو شي. په دې موبایلو کې چې کله دا ویب سایټ کولاوې نو دلته بره په سر کې یو پټه ځي چې هغې ته به تاسو انتظار کوئ تر څو چې هغه پټه سر ته ورسیږي. لکه اکثر ملګري وایي دلته وایي موږ معلومات ورکوو نو هغه معلومات دلته موږ ته پوره نه راځي. هغه په دې وجه چې هغه ویب سایټ نه مکمل شوی او موږ پرې شروع وکړو، نو ویب سایټ ته به ښه انتظار وکړي چې دا ګوره دلته زموږ د دې موبایل کې د لیپټاپ کې هم بره یو کرښه تاویږي. دغه شان د موبایل کې هم هغه کرښه سر ته رسیږي. نو چې کله کرښه سر ته ورسیږي د هغې نه وروسته بیا ته په خپلو معلوماتو ورکولو سره شروع وکړه. او دلته تاسو ته ښکاري چې دا الاسم الاول ته سټار لګېدلی دی، دلته لاندې اسم الاول ته اسم الاخیر ته او الاسم الاخیر ته دا تاسو ته ښکاري. دا کوم ځای ته چې سټار لګېدلی دغه ټول چې کوم دي دا لازمي دي، دا به لازمي ورکولي. او که د دې نه علاوه کوم ځای ته سټار نه دی لګېدلی نو که هغه تاسو پرېږدئ هم نو څه پروا نه کوي. البته که معلومات د سره د هغې په باره کې وي نو هغه پکې ورکولی شي. نو ټولو نه اول ګوره الاسم بالعربیة حسب الجواز،
دلته که چېرته ته په دې عربۍ باندې صحیح نه پوهېږي دا دلته انګلیش ته راواړوه اردو ته یې راواړوه د فرض که اوس دا زه اردو ته دلته اړومه دې دپاره چې تاسو پرې ښه پوه شئ. اوس دلته پاسپورټ کې مطابق عربي میں نام درخواست دهنده کا نام. اوس دلته به نوم ورکړي، بیا والد کا نام، د پلار نوم، دادا کا نام، د نیکه نوم او لقب چې کوم دی عام طور سره زه پاکستانو ملګرو دپاره پاکستاني لیکم او د افغانانو ملګرو دپاره افغاني لیکم، یا که په پاسپورټ کې هېڅ کوم نوم ورکړی هغه دلته ورکولی شي. نو اوس دلته دا صرف ستاسو دپاره ما دا ښودل چې ګوره دلته په هغه ژبه باندې تاسو تقدیم وکړئ په کومه ژبه باندې تاسو چې صحیح پوهېږئ. دلته زه اوس نوم ورکومه. دغه شان دلته به هم د خپل ویب سایټ ته به صبر وکړي تر څو دا سر ته ورسېږي. نو اوس به دلته راشي، اول به نوم ورکړي، لکه دلته به زه یو نوم ولیکمه. مطلب دا عطاالرحمن شو، د والد صاحب نوم چې کوم دی هغه به دلته ولیکي. بیا د دې نه وروسته د اخره کې پاکستاني یا صافی چې هر څه لیکي دا ټول نومونه به دلته ولیکي. بیا به په انګلیش کې هم دغه ولیکي. په فرض که دلته اوس مخکې نه دا نومونه مونږ لیکل شوي دي، دا زه ډایرکټ په ډایرکټه دلته ورکومه. زما دا مقصد نه دی چې تاسو هم دلته دا همدغه نومونه ولیکئ، نه، دا صرف هسې تاسو ته دا طریقه در ښیمه. لکه فرض که اوس دا کوم دی دا ملګری چې کوم ځای دی هغه به دلته سلیکټ کړي، دا لکه افغانستان شو، بیا لاندې راشه دا افغانستان شو، صحیح ده. دا جنس چې کوم دی دلته هم سلیکټ کړی او دلته به دوباره سلیکټ کړئ. دلته الحالة الاجتماعي مطلب ازدواج زندگی، واده دې کړی واده دې نه دی کړی هغه دلته سلیکټ کړه. مطلب زه دې ملګري له دا سلیکټ کوم. تاریخ المیلاد خو اول نه مونږ ورکړی او دغه عمر د ده 30 کاله راځي، دا اټومیټیکلي هغوی په خپله باندې ورکړی. دولت الملت په کوم ملک کې پیدا شوی هغه ملک په دلته سلیکټ کړئ. دغه شان مکان المیلاد چې کوم دی لکه دا فرض که دغه ځای کې پیدا شوی دی، مونږ دغه ځای نوم ورکړو. بیا دلته اللغة الام چې کوم دی مطلب ژبه، نو دلته چې کوم دی د پاکستانو ملګرو دپاره مونږ اردو سلیکټ کوو او د افغانانو ملګرو دپاره مونږ فارسي سلیکټ کوو. هغې وجه دا ده چې په ویب سایټ کې پښتو نشته دی، نو پاکستانو ملګرو دپاره مونږ اردو سلیکټ کوو، دغه شان د افغانانو دپاره مونږ فارسي سلیکټ کوو. خو دا څه خبره نه ده، ما تېر کال ملګرو دپاره تقدیمونه کړي وو، هغوی له هم دغه اردو او فارسي ما لیکلې ده او دغه شان اوس افغانیان ملګري هم قبول شوي دي دغه شان او سره پاکستاني هم قبول شوي دي، نو دا څه خبره نه ده. اوس فرض کړه دې ملګري دپاره ما دلته فارسي ولیکل. دې نه وروسته رقم الوطني د شناختي کارډ نمبر یا تذکیرې نمبر به دلته ورکړي، لکه دا اوس ما ورکړه. پاسپورټ نمبر به بیا ورکړي، دلته لاندې راشه دا پاسپورټ نمبر شو، دا بس یو پاسپورټ نمبر ورله ورکړه. مکان الاصدار دا پاسپورټ د کوم ځای کې جوړ کړی دی، کابل کې جوړ کړی، اسلام آباد کې جوړ کړی دی، مردان کې هر ځای کې چې تا ورکړی جوړ کړی هغه. تاریخ الاصدار دا پاسپورټ دی په کوم تاریخ باندې اخیستی دی هغه به دلته سلیکټ کړي، لکه زه دا سلیکټ کومه. او واپس دا پاسپورټ په کوم تاریخ باندې ختمیږي، تاریخ انتها، تاریخ تنسیخ چې ورته ویلی کېږي هغه به دلته ورکړي. لکه فرض که دا مثال دا ما داسې ورکړه. دې نه علاوه بیا به لاندې راشي الدیانه، مسلمانې بل مذهب والی، خو الحمدلله موږ ټول مسلمانان. دلته به دا سلیکټ کړي چې مسلم منذ الولاده، مونږ د وخت د سره مسلمانان یو چې پیدا شوي مسلمانان. دې نه لاندې بیا والد صاحب نوم، د هغه جنسیت او دغه شان بل جنسیت، مطلب مخکې نه ورسره یو اول اصل جنسیت او بیا ورسره بل نېشنلټي راغلي، نو هغه به دلته
پکې ولیکي، خو دا لازمي نه دي. صحیح ده. دا دغه شان د والدینو مو او د هغې نه وروسته دلته د والد صاحب وظیفه، مطلب والد صاحب د څه کار کوي، دغه شان دلته د والدینو مو بیا څه کار کوي هغه ټول به دلته ولیکي. بیا به لاندې راشي دې نه دلته یې لیکلي دي چې سبب الرغبه، ته د څه د وجې نه د جامعه اسلامیه ته تقدیم کې، نو بس ولیکه چې اصول العلم یا هر څه چې ته لیکي ستا کوم رغبت دی، حب السعودیه وغیره، هر څه چې ستاسو په ذهن کې راځي او تاسو ته ښکاري چې مطلب په دې باندې به زموږ کار وشي، نو همغه پکې ولیکه. دې نه علاوه بیا به بره راشي، مکمل به دا معلومات دوباره وګوري او که څه غلطي دې پکې کړي نو چې هغه غلطي اصلاح شي. بیا به لاندې راشي، دا به حفظ کړي. د حفظ نه وروسته به په حفظ باندې به کلیک وکړي. انګلیش کې به غالبا چې سیو راغلی، دې ته به معمولي شان انتظار وکړي. دې نه وروسته بیا بیانات التواصل، صحیح ده، دا په عربۍ کې داسې راځي. او بیا دلته اکثر ملګري چې کوم دي هغه دې ځای کې پساویږي او دې ځای کې ورته مشکل جوړېږي. هغې وجه دا دلته چې دا معلومات ورنه کړه صحیح طریقې سره، نو ستاسو د هغه معلومات نه حفظ کېږي، حفظ البیانات. نو کله چې دا حفظ نه شو ستاسو تقدیم نه کېږي، نو دلته به ډېر په دقیق انداز سره دې ته متوجه کېږي. نو دلته به دویم نمبر ورکړي د موبایل، بیا به راشي ټویټر به ورکړي، که د سره یې خو ورکړه، که نه لا یوجد پکې ولیکه. دغه شان فیسبوک لینک به دلته ورکړي، که د سره یې فیسبوک، او که نه نو لا یوجد پکې ولیکه، لکه اوس دلته ما لا یوجد ولیکه. بیا دې نه لاندې راشه دوله، خپل ټول پته چې کوم دا هغه به ورکړي، لکه اوس دلته زه دې ملګري هغه پته ورکوم، دا افغانستان شو، دغه شان دا شو، چې هر ځای ته کوم ځای ورکړي هغه ته ورکولی شي. دلته به بیا به ضلع ورکړي. ګوره دلته به ضلع ورکړي، د دې نه وروسته المدینه کې چې کوم دی تحصیل به ورکړي، او الحی کې به کلی ورکړي. صحیح ده. او د افغانانو دپاره منطقه چې کوم ده ولایت، او المدینه چې کوم ده دا ولسوالي، او الحی دا کلی. لکه اوس دلته زه کلی ورکوم، یو کلی به زه دلته ورکړم، کوم کلي نوم دی. دې نه لاندې بیا الشارع، ښار به ورکړي چې په کوم ښار کې تاسو ته نږدې دی یا په کوم ښار کې تاسو اوسېږئ، کوي هغه نوم به ورکړي. رقم المبنه، د خپل کور نمبر به وله ورکړي. او رقم الشقه چې کوم دی د لارې نمبر به ورکړي. داسې عرضي ته ورسره ورکولی شي، دا لازمي نه دي. دومره ده چې دغه ځای به خالي نه پرېږدي، بس یو انسب او عدد به په دې کې ورکړي. الرمز البریدي، دې کې به پوسټل کوډ ورکړي. صحیح ده. دا اوس ما یو کوډ دلته ورکړه. بیا جهد مدینتک، ستاسو دا کلی ښار چې کوم دی دا کوم طرف ته دی، لکه اوس دلته زه دا سلیکټ کومه، او بل ملګری شمال، جنوب، شرق، غرب، دا ټول سلیکټ کولی شي. بیا صندوق البرید چې کوم دی هغه مطلب ډاکخانې نوم چې کوم دی هغه به دلته ورکړي. لکه فرض کړه دا ما یو نوم ورکړه. افغانانو دپاره خو دا غالبا چې دا ډاکخانې وغیره نشته دی، نو هغوی پکې هر څه ورکولی شي. او دومره ده چې د هغه معلومات به خالي نه پرېږدي. دې نه وروسته بیا بیاناتو قریب د یو رشته دار ملګري دغه به ورکوئ معلومات. فرض کړه دلته ما دغه عبدالرحمن نوم ولیکه، صلة القرابه چې کوم دی بس قریب ورته لیکي، یا ورته خپل لیکي چې الاخ نه رور، الاب پلار وغیره، دا چې دلته به د هغه پته ور واچوي چې دا کوم ځای کې اوسېږي. فرض کړه ما دلته مردان ولیکه، او د هغه نمبر، د یو رشته دار نمبر، مطلب د یو رشته دار نوم، رشته داري او پته او نمبر، او دا موبایل نمبر، او دغه شان د ټلیفون نمبر، او د هغه ایمیل.
خو دا دواړه چې کوم دي دا ضروري نه دي، ټلیفون نمبر او دغه شان ایمیل. بیا دې نه لاندې بیاناتو قریب دویمه، نو یو د بل رشته دار نوم، نمبر او پته دا هم ته ورکولی شي دلته. خو دا اولنی چې کوم دی دا لازمي دی او دا دویم لازمي نه دی. بیا الاسم کاملا، دا بیاناتو مدرسی، د خپل یو استاد نوم او نمبر او پته، لکه فرض که دا استاد شه او دا بیا په کوم مرحله کې دی، کومه مرحله کې ته سبق ویلی دی هغه ته دلته ولیکه، چې مطلب ثانویه شوه، متوسطه شوه، کلیه. دغه شان العنوان چې کوم دی دا کوم ځای کې اوسېږي د هغه عنوان به ورکړي مردان شي. بیا به د هغه موبایل نمبر ورکړي، فرض که دا یو موبایل نمبر شي، او داسې هاتف چې کوم دی ټلیفون نمبر او د هغه دلته ایمیل، دا د استاد په باره کې. بیا الاعمال التطوعیه، خیریه کارونه، مطلب ته څه شی څه شی کار کې وغیره، هغه دلته هر څه ته لیکلی شي. لکه فرض که دلته ما ولیکه چې حافظ القرآن، یا لاندې مې الاهتمامات الهوایات، دا چې کوم دی دوی کې ما ولیکل. خو دا دواړه چې کوم دي دا لازمي نه دي، هر څه پکې تاسو لیکلی. نو ګوره دلته چې کوم معلومات ما ورکړه دې ته ښه دقیق نظر سره وګورئ. اکثر دا ملګري چې کوم دي دا معلومات صحیح ورنکړي، نو بیا دې هغه اپلای مخکې نه ځي او دې ځای کې ورته رکاوټ شي، او د دې د وجې نه بیا د هغې تقدیم چې کوم دی ورته مشکل وي. نو دلته ګوره دا حفظ ما و، په دې باندې ما کلیک وکړه، نو دا ګورئ تاسو کتی شي، دا به اوس حفظ شي. کله چې تاسو تقدیم کوئ نو کوشش کوئ چې دا تقدیم په وخت کې تاسو سره بالکل نیټ برابري او تیزي. او دلته بیانات او الاکادمیه، خپل دغه چې کوم دی علمي معلومات چې مطلب تاسو کوم ځای کې هغه کړی دی، 12 هم کړی دی، هغه ټول معلومات به تاسو دلته ورکړئ. نو د ټولو نه اول چې کوم دا درجة العلمیه دي کې خو ثانویه دي کې مطلب ما 12 کړی دی، او که نیم دی کړی او شهادت سره د کوم دغه موجودي، همدغه کې صرف همدا یو آپشن راځي، بل پکې نه راځي، همدغه به خامخا سلیکټ کړي. بیا به دلته راشي نوم به ورکړي، لکه دا ما نوم ورکړه، دلته به په انګلیش کې نوم ورکړي، خپل نوم. لکه دا زه ورکوم نوم دلته په انګلیش. دا ما نوم ورکړه، دې نه وروسته دا نوم شو. دولت الشهاده، دا شهاده چې کوم دا سرټیفیکیټ دا تاسو کوم ملک کې اخیستی دی، هغه ملک په دلته سلیکټ کړي. لکه دلته اوس زه سلیکټ کوم پاکستان، یا دا پاکستان شو. بیا نوع الشهاده، مطلب تاسې دا کوم سرټیفیکیټ اخیستی دا د پرایویټ اخیستی که نه حکومتي دی، دلته ما ولیکه چې دا پرایویټ دی. بیا مدارس المعادله، کله چې ته د پاکستان نوم ورکړې دلته تا ته یو څو جامعات راغلي، مدارس ته راغلي چې مطلب تا سره د کومې جامعې سند دی، سرټیفیکیټ. نو زه دلته ورکوم، دلته چې کوم دې ملګري هغه کړی دی، نو دلته راشه، دا به سلیکټ کړي د دې ملګري لپاره، دا دی. او هر کله سره په دې دغه کې مدارسو کې ستاسو د مدرسې نوم موجود نه وي، نو تاسو دلته د مدرسې نوم ورکولی شئ دې نه علاوه. او تاریخ الحصول په کوم کال کې په کومه میاشت او ورځ کې تاسو کله دغه سرټیفیکیټ اخیستی دی، نو هغه تاریخ به دلته ولیکئ. لکه اوس فرض کړه دلته دې ملګري دا تاریخ لیکم، لکه دا د 17/8/13 دا تاریخ شو. او المعدل التراکمي فیصدي به خپله دلته ورکړئ، لکه مطلب تاسو څومره فیصدي اخیستې ده، لکه دلته زه اوس یو فیصدي سلیکټ کوم او ورکوم یې دلته 92.61 دا فیصدي شو. او بیا مکمله فیصدي چې کوم ده ستاسو د ټول شهادتنامې یا سرټیفیکیټ هغه څومره ده، دلته ما وایي چې د 100 نه د دې ملګري دغه 92.61% اخیست. بیا تقدیر چې کوم دی درجه ګریډ هغه به دلته ورکړي. اوس دا ملګری چې کوم دی ممتاز دی، او لاندې به څوک جید جدا جید به مقبول به هغه به ټول دلته ورکړي. دا ملګری ممتاز دی، نو موږ به A ګریډ دا اخیستی دی، موږ به دغلته A ګریډ ولیکو. دا بیا د هغې نه وروسته بیا په دې اضافه باندې کلیک وکړي.
د دې نه علاوه ګوره ښه ده دلته لاندې دا ټول معلومات حفظ شو راغلل. که دلته تاسو سره بله ډیګري موجود وي هغه هم دلته ورکولی شئ، خو دې ملګري سره بله ډیګري نشته ده، زه په دې خپل حال باندې پرېږدمه. او چې کله به څه بله ډیګري نو دا ټول معلومات به ډک کړي او بیا به په اضافه باندې کلیک وکړي. د هغې نه وروسته بیا اسم المعرف، خو دلته د سره چې د چا تزکیې دي هغه تزکیې والا نومونه به ولیکي. لکه فرض که دلته د سره یو ده د جامعة الامام دا ټول نمونه چې کوم دي دا به دلته ورکړي. جامعة الامام محمد ابن اسماعیل البخاري پېښور. بیا دغه چا نوم چې تاسو ورکړی مطلب دلته خو ما جامعة الامام ورکړه، دلته دا اوس څه کار کوي څه کسب کوي، نو دلته خو مونږ به دا ولیکو چې دا یو علمي اداره ده، اداره علمیه، اداره تعلیمي، هر څه چې تاسو لیکئ او دا په کومه درجه کې مطلب څومره پورې تعلیم کړی دی، نو دلته مونږ لیکو چې دې کې خو تقریبا د بکالوریس پورې دلته تعلیم شته. بیا به راشي د دې باره کې معلومات ولیکي چې دا شخصي دی مطلب دا یو کس دی او که نه یو مؤسسه ده، دلته مونږ ولیکو چې مؤسسه اسلامي، نو دا به هم بیا په اضافه باندې کلیک وکړي، دا تاسو سره به دا معلومات حفظ شي. دې نه علاوه دلته د بل کس معلومات هم تاسو ورکولی شئ. دا ټول معلومات مونږ ورکړه، بیا مونږ په حفظ البیانات الاکادمیه باندې کلیک وکړو. دا وګوره دا مو راسره حفظ شو. دې نه وروسته بیا دلته خلفیة العلمیه ورته به راشي او دا اولنی سوال به دا دی چې حفظ یې څومره کړی دی، نو به دلته به ولیکي چې احفظه کاملا یا احفظ بعض الاجزاء، چې څومره سپارې تا یادې کړي مطلب دلته 5 ما ولیکلي. بیا المتون چې کوم دي کوم متون تاسو ویلي حفظ کړي مي هغه دلته لیکلی شي، په دلته مطلب الاصول الثلاثه وغیره چې کوم متون تاسو ویلي ده هغه ټول دلته لیکلی شي. بیا دې نه وروسته بیا مستوى اللغة العربیه، په عربۍ باندې څومره پوهېږي، نو دلته لیکمه چې بالکل لیکلی ښه شمه او ویلی هم ښه شمه. محادثه چې کوم ده بس دې کې برابر مقبول، او دغه شان د استماع چې کوم ده اورېدلی خو ښه شي. بس دې نه علاوه دا بله ژبه پکې دلته لیکلی شي، مطلب زه په اردو باندې پوهېږم، انګلیش باندې، هره ژبه باندې چې ته پوهېږي، مطلب دلته ما اردو سلیکټ کړه او بیا رالمه چې بالکل دې باندې زه لیکلی ښه شمه، دغه شان ویلی هم ښه شمه او محادثه خبرې پرې هم صحیح کولی شم او الاستماع دې باندې هم دغه کلیک. نو چې کله دا دلته معلومات ټول برابر کړه اضافه باندې به کلیک وکړو. بیا دلته هم هغه خبره ده چې دلته ته نورې ژبې هم سلیکټ کولی شي. دې نه وروسته دا کوم معلومات چې کوم دي دا لاندې دا لازمیني دي، البته که چا سره دې په باره کې څه ډاکومنټس وغیره ورسره موجود وي نو هغه کولی شي چې دلته هغه معلومات ورکړي. لکه اوس تا کومه یو علمي دوره کړي هغه دورې نوم به ورکړي، بیا مطلب دورة اهل السنه، اصول اهل السنه، دلته دا نوع الدوره علمي ده او تطوري ده که نه، دا به ورکړي دلته. او دې نه علاوه مدة الدوره څومره ورځو کې تا دا دوره کړې ده، الجهة المقدمه ده، الجامعة الأزهرية، دا ټول معلومات چې کوم دي. بیا تاریخ چې کوم دی دا تاریخ به دلته ورکړي چې په دې تاریخ باندې مونږ دا دوره کړې، دا بیا اضافه ووایو. نو ګوره دلته دا سره دا هم حفظ شو دلته ده. بیا جوایز کوم ځای کې دي جایزه وغیره اخیستي دي او انعام دی اخیستلی هغه دلته ورکولی شي، خو دومره ده چې دا لازمیني دي. هغه اولني چې کوم دي هغه لازمیني هغه مونږ دلته ورکړه. حفظ الخلفیه باندې به خلفیة العلمیه باندې به کلیک وکړي، دا به تاسو سره حفظ شي. بیا المسار الرغبات، ته چې کوم ډپارټمنټ ته اپلای کول غواړې هغه به دلته ورکړي. لکه نظري چې کوم دی دا دیني علومو دپاره استعمالیږي او علمي چې کوم دی دا دنیوي علومو دپاره استعمالیږي. بیا په نظري کې تاسو دلته ښکاري ګوره په نظري کې شریعت دی، دا و اصول الدین، قرآن کریم و حدیث شریف، لغت عربي ده او الانظمه والدراسات القضائیه،
نو دا ټول دلته موجود دي. دا معلومات چې کوم دي دا تاسو په انګلیش کې هم کتلی شئ، که چېرته په عربۍ باندې نه پوهېږئ نو په انګلیش کې هم دا کتلی شي. دلته ما نظري ورکړه ځکه چې د دیني علومو ته اپلای کوم، دغه شان نوع الدراسه چې کوم ده انتظام بالکل هلته به زه التزام کوم او هلته به موجود یم. المرحله الدراسیه زه د بیچلر دپاره اپلای کول غواړم، کلیې دپاره هغه به دلته ولیکل شي. بیا به دې نه وروسته دا دلته یو دغه دی سوالیه شان علامه ده، دې باندې به کلیک وکړي، مطلب موافق الشروط، شروط الرغبات چې کوم رغبات او شروط دي هغه دلته ما په هغې سره زه موافقت کوم. بیا به دلته دا سلیکټ کړي. کله چې دا سلیکټ کړي دلته به لاندې راشي حفظ الرغبات، نو دا هر څه به تا سره حفظ شي. بیا دلته چې کوم ډاکومنټس تا سره موجود دي هغه به پکې ورکړي. او دلته یې لیکلي چې صورت الشخصیه 6x4 مطلب، او دغه تصویر به ورکړي او دا به رنګین تصویر او دا تصویر چې کوم دی دا په PDF کې نه وي. دې نه علاوه دا لاندې چې کوم دغه دي ډاکومنټس چې دا ته په PDF کې هم ورکولی شي، لکه خاص کر تزکیې د سره ډېرې دي یا نور ډاکومنټس د سره ډېر دي نو هغه ټول دلته ورکولی شي. نو دلته دې ملګري دا تصویر به ورکړي، فرض که دا تصویر ما ورکړه، صحیح ده. نو دې ته به لږ انتظار کوئ چې دلته تاسو ته په سکرین باندې شو شي چې مطلب دا تصویر چې کوم دی اپلوډ شو. ګوره دا شات الثانویه کې زه یو PDF فایل راخلم د دې دپاره چې تاسو ته دا واضحه شي. فرض که دا ما PDF فایل راواغسته دلته مې کېښود. دا تاسو کتلی شئ دلته دواړه چې کوم دی هغه اپلوډ شو. اول به تصویر ورکړي، بیا شات الثانویه چې کوم دی هغه به ورکړي، د هغې نه وروسته سرټیفیکیټ به ورکړي، د هغې ترجمه، بیا DMC د هغې ترجمه، کشف درجات چې ورته ویلی کېږي، 3 کلن نمرې هغه به ورکړي، بیا به د هغې ترجمه ورکړي. لاندې جواز السفر کې چې کوم دی پاسپورټ به ورکړي، بیا میډیکل فټنس سرټیفیکیټ چې هغې باندې به 6 میاشتې وخت نه تېر شوي، مطلب نږدې وخت کې به تا راغستی، او دا بیا د هغې ترجمه به ورکړي. بیا به برث سرټیفیکیټ ورکړي، دا لاندې به د هغې ترجمه ورکړي. بیا به کریکټر سرټیفیکیټ ورکړي، لاندې به د هغې ترجمه ورکړي. بیا التوصیات العلمیه تزکیات، دلته به تزکیې ورکړي چې هر څو تا سره دي مطلب PDF کې هغه راجمع کړه او اپلوډ یې کړه. بیا شهادت خل من السوابق الامنیه، دلته به پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ ورکړي. دلته چې دا نعم کوم ته لیکلی دا لازمي دی، او دا لا چې ورته لیکلی دی نو دا لازمي نه دي، صحیح ده. او دلته ګوره دلته شهادت خل من السوابق الامنیه دې ته لا لیکلی دا لازمي نه دی، صحیح ده. او دا حفظ القرآن دا هم لازمي نه دی، دغه شان متون والدورات العلمیه هغه هم لازمي نه دی. وثائق اجازة اللغة العربیه، د عربۍ لغت کوم شهادت نامه او سرټیفیکیټ تا سره موجود دی هغه دلته ورکولی شي. وثائق اختبارات اللغة الانګلیزیه، کوم ملګری چې دنیوي علومو ته اپلای کول غواړي نو هغه سره که کوم د انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ هغه دلته ورکولی شي. نو دا ټول معلومات چې د کله ورکړه د هغې نه وروسته بیا راشي دلته اسئله ته یو څو سوالونه دي هغه به تا نه کوي، بس دې باندې ډایرکټ په ډایرکټ ته به کلیک وکړي چې بالکل زه تاسو سره موافق یم. لکه اتعهد بان جميع المعلومات، مطلب ما چې کوم معلومات ورکړي دي نو د هغې موافق به زه عمل کوم، او دغه شان هغې کې څه زور وغیره دروغ پکې نشته دی. په دې ټولو باندې به کلیک کې دا ټول تاسو په خپله ژبه کې کتلی شي، په اردو کې کتلی شي، په عربۍ کې، انګلیش کې، ټولو کې کتلی شي. بیا به دا حفظ وسیله او تعهد وي. زه غواړم چې دا ویډیو اوږده نه شي نو دې ته په خاطر باندې زه لږ زر لګیا یم. دې نه علاوه بیا راشي تدقیق البیانات او تقدیم. نو د تقدیم نه مخکې به ته دا خپل ټول معلومات یو ځل وګورې چې ګوره دلته ما دا ورکړي، اوس د دې ملګري دا معلومات چې کوم دي دا یو هم نه راخلي. وجه دا ده چې دا مونږ هم دا اوس ټول تقدیم وکړو او وخت هم پکې وانړو، مطلب یو ځل هم ترې ونوتو. دا اوس زه دا بندومه، مطلب د دې ویب سایټ نه وځم او بیا داخلېږم، لکه تاسو ته به دا ښکاري شي. ګوره دې ویب سایټ نه زه ووتم، ویب سایټ نه ووتم، واپس ګوره همدغه تقدیم زه کولاوم، تاسو ته به ښکاره شي هغه ټول معلومات به پکې راغلي.
دلته به ایمیل ورکړي، کوم ایمیل چې دی لاندې به پاسورډ ورکړي، لکه دا پاسورډ بیا به تسجیل دخول باندې کلیک وکړي یا په انګلیش کې لاګین باندې به کلیک وکړي. نو دلته ستاسو هغه تقدیم کلاو شو، ګوره واپس به تقدیم الطلب باندې کلیک وکړي. نو ستاسو ته دا ښیمه چې مطلب هغه استعراض جمیع بیانات دي، خپل ټول معلومات به وګورئ چې که په هغې کې کومه غلطي وغیره وي نو چې هغه واپس اصلاح کړي. نو دې ته به لږ انتظار وکړئ دا کرله سر ته ورسېږي، دا معلومات تاسو سره په صحیح طریقې سره راشي، ویب سایټ سر ته ورسېږي. او ګورئ دا لکه اوس نیمګړي دي. دا ویب سایټ سر ته ورسېده، زه صرف راځم تاسو ته دا تقدیم یو دوباره ښیمه. دا وینئ دا استعراض جمیع بیانات دي، په دې باندې به کلیک وکړئ. ګوره وختي دا خالي ښکارېده، اوس دا تاسو ته ښکاري چې دا ډک شوی دی. همدغې طریقې سره به دا خپل ټول معلومات دوباره وګورئ، که کوم ځای کې دنه غلطي وغیره شوي هغه به برابر کړي. دا وینئ دا ټول معلومات. نو چې کله دې معلوماتو کته صحیح نو را به شي په تقدیم باندې به کلیک وکړي. خو دلته اوس چې کوم دی ما دا دغه نه دي ورکړي، صرف ډاکومنټس. دا ګوره ما ته صرف ډاکومنټ شو کوي، صحیح ده. نو ټول معلومات ما صحیح ورکړي. نو چې دا ټول معلومات دې صحیح ورکړي، صرف دلته دا موږ ډاکومنټس نه دي ورکړي، د هغې په خاطر باندې دلته موږ دا ایشو راکړه. نو زه دا ډاکومنټس هم ورکوم دې دپاره چې ستاسو ښه رهنمایي وشي. نو زه دلته راځم، ګوره دا یعنې دا ټول زه ورکوم. فرض کړه دلته دا سرټیفیکیټ صحیح ده. واپس چې کوم شي هغه تاسو خطا ورکړئ هغه صحیح کولی هم شي. لکه اوس دلته مونږه نو اوس دلته دا تاسو ټول خپل معلومات چې کوم دی کتی شي، دغه مونږ دی چې کوم ایشو راکړې وه د اسنادو هغه زه دلته اوس برابروم، دې دپاره چې ستاسو دا تقدیم په ښایسته طریقې سره وشي. نو دلته دا ټول معلومات زه ورکوم، صحیح ده. اوس دا شو. د اپلوډینګ ته که تاسو صبر کوئ او که نه کوئ، او بل کاغذ چې کوم دی هغه اپلوډ کولی شي. دا به ټول د خپل ډاکومنټ چې کوم نو اوس دلته دا ټول معلومات چې کوم دي مونږه برابر کړه. او دلته راځو ګوره تدقیق البیانات و تقدیم ته. دلته تقدیم ته رالو، دا لا یمکن التعدیل بعدو پې راغی، مطلب د دې نه وروسته وایي ته دې کې تعدیل نشي کولی. او که ته چېرته په دې خپل ټولو معلوماتو باندې کنفرم یې وایي چې دا بلکل ما صحیح ورکړی دی، په دې نعم باندې کلیک وکړه، بس ستا تقدیم به مکمل شي. تا له به رقم التسجیل یا رجسټریشن نمبر درکړي. دومره دا کله چې تا رجسټریشن نمبر هم واخیسته، د هغې نه وروسته هم یو طریقه شته ده چې ته په هغې باندې خپل دې ټول معلوماتو کې واپس ایډیټینګ کولی شي. هغه طریقه هم درته درښیمه، ځکه چې اکثر ملګري د دغې د وجې نه رالګېږي او دویم تقدیم کوي، حالان کې بیا دویم تقدیم نه دی کول پکار. اکثر داسې کېږي چې دواړه تقدیمونه موږ داسې اورېدلي دي چې دواړه تقدیمونه بیا ختمیږي او لغوه کېږي. نو کله چې تا خپل دا ټول معلومات ورکړه او بلکل شور وي نو بس په دغه نعم باندې کلیک وکړه، که شور نه وي نو لا باندې کلیک وکړه، دا خپل معلومات دوباره وګوره. اوس زه تاسو ته بله طریقه درښیمه چې کله ستاسو نه په دې خپل تقدیم کې غلطي شوي او تاسو تقدیم بلکل مکمل کړی دی، نو هغې کې به بیا یو سړی څه کوي، څه طریقه کار سره به بیا هغه وایي چې زه پکې ایډیټینګ وکړم، که برث دغه نه تاریخ د نه خطا شوی دی، ډیټ اف برث د نه خطا شوی دی، هغه شان نور چې هره غلطي هغه ته کولی شي چې د هغې ازاله وکړي، هغه خپل تقدیم برابر کړي
او دویم تقدیم ته هېڅ ضرورت نشته. اوس فرض که زه دلته د یو بل ملګري تقدیم دلته کولاومه دې په خاطر باندې چې ګوره هغه له موږ تقدیم کړی دی، خو دومره ده که چېرته د هغه نه کومه غلطي شوي نو چې هغه غلطي موږ پکې اصلاح کړو، دلته بل تقدیم کولاوم. اوس تاسو دلته کتی شئ دې ملګري له موږ تقدیم کړی و تېر کال، دوباره وله څه کال بیا وکړو. نو تقدیم چې کله کړی و څه کال یې وله دوباره بل تقدیم وکړه، او د هغې نه علاوه چې کوم دی اوس دلته دا تحدیث الطلب باندې به بیا دې کلیک کوي که چېرته ده نه کومه غلطي شوي په دې خپل تقدیم کې، او که غلطي ترې نه شوي نو بیا هېڅ خبره نشته دی. بلکل دا کولی شي چې دا خپل تقدیم په دې خپل حال باندې پرېږدي. البته که یو چا نه غلطي شوي او دا یې کلیک کړه نو دې له جامع والا یو چانس ورکوي، او د دغې چانس چې کله ده په دې باندې کلیک وکړو مطلب دلته، نو د هغې نه وروسته بیا دې باندې کلیک وکړو او د دې باندې نعم باندې کلیک وکړو، نو د دا معلوماتو کې بیا تبدیل کېدی شي، دله به بیا جامع والا یو چانس ورکړي. خو دومره ده چې واپس به دې د خپل تقدیم چې کوم دی واپس هغه قشان کنفرم کوي. نو دلته دا بله طریقه تاسو ته ما درښوده که چېرته ستاسو نه تقدیم کې غلطي شوي او تاسو تقدیم مکمل کړی وي نو په هغې سره تاسو کولی شئ په دې طریقې سره چې دا خپل تقدیم کې بدلون وکړي. نو په آخره کې انشاءالله امید ده چې ټول ملګري به په دې طریقه کار باندې پوه شوي. اگر که دا ویډیو ما ډېره مختصره غوښته خو غالبا دې کې دا معلومات سیوا دي نو دغه په خاطر باندې مختصره ونه شوه، او تقریبا زموږ نه خو 1 ګنټه ټایم واغسته. نو دغه طریقه کار سره تاسو کولی شئ چې او د خپل تقدیم سرته ورسوي، تقدیم وکړئ او اپلای وکړئ. صحیح ده. او دې نه علاوه د ویډیو چې کوم ده درته اوږده شوه نو که په دې کې زموږ نه کومه غلطي شوي نو د هغې نه درنه بخښنه غواړو، او الله هم خوشحاله او آباد لره والله دې تاسو ټول قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.